د ربيع الاول د میاشتې په مناسبت سره مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارکه موضوع شروع کړې و. اول هفته باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نسب متعلق د اغي د والد سیب او د اغي د بابا او د اغي د بابا د پلار متعلق چې کوم نسب او آغا د اغي بیان شوی او بیا د اغي سره سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت د پیدایش نمخ کې چې کوم واقعات راغلی هغه بیان شوی. بیا مینس کې جمعه کې زموږ استاد محترم اغي تشریف راوړی 13 جمعه باندې اغي بیا خبره ترې وکړې. ان شاء الله نن به مونږ بیا خپل د سیرت هغه موضوع هغه کې چې کوم ځای پورې بیان شوی او دا غي نه په باندې با خبرې کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړو نو دا اغي والده محترمه فرمای چې د کله نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زدا هغه امیدوار شوی او ما نو ما هیڅ تکلیف چې دی دانه دی محسوس کړي. ابیاوی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کېدو وی دا هغه نه مخکې زما د وجود نه یو رڼا چې دی هغه وتله او دا هغه رڼا چې دی هغه د روم او د کسرا دا محلات دا ټول په هغه سره چې دی هغه رڼاش او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو دا بیا تاریخ لیکلی دی. نوې چې دا کم خلق چې د ور عبادت کی داغي اتشکدا بزرګاو کالو باندې چې دی هغه نو امړ شوی او چې کوم ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کېدو نو هغه اتشکدا چې دی هغه مړ شو دا غیر رڼا ختم شو او د کسرا د محل چې دی سوار لسخت چې دی هغه راکاوي شولې. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش په وخت کې چې کوم آثار هغه الله خلق ته چې دی هغه وښودل. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو حضرت آمینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو چرړه کې خپل بابا ته ورکو او عبد المطلب اغي دا خپل وصي چې دی هغه واغستو او لار بیت الله شریف ته د خانه کعبه خواطا او هغه ځکه د الله حمد او تعریف بیان کړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو مبارکی محمد طولوائے صلی الله علیه وسلم دا منتخب نو دغه د دې میاشتې نخم تاریخو عام طور زمون انګریزي صاحب سره 11 بار اغي دی باندې چې دی هغه وچ نبی علیہ السلام په دې پیدا شوی لیکن تاریخ لیکلی دی او په دلایل سره چې د نبی علیہ السلام د پیدایش ورځ
تاریخ دا چې دی هغه د ربیع الاول نهم تاریخ. د ټولو نه لومبې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپای د ابو لهب وینځي حضرت سویبه چې دی نبی علیه السلام لا پای چې دی هغه ورکړي. دا د نبی علیه السلام د پیدایش هغه مختصر یو څو خبرې. عربو کې دا دستور چې عربو به د خپل ماشومان بچي باندو ته لېږل، صحرا ته به لېږل، د دې دپاره چې دوی صحرا کې ابو هوا هم صفاوي، نو چې د دوی صحت دا هم برابر وي، او دویم په صحرا کې په باندو کې هغه عرب به پاتې کېدل چې هغوی به خپله صحیح ژبه چې دی هغه وي، او حاریې ته چې دی هغه مختلف خلق راځي، نو هغوی څوک یو شان خبرې کوي، څوک بل شان دی. نو د هغې دپاره به د عربو دا خپل ماشومان صحرا ته لېږل. د طایف د علاقې د بنو سعد قبیلې زنانا دا براتللی مکی مکرمه تا او دا ماشومان بچی به په کرایه باندې وړل. حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها اغي فرمایي چې زما په غیږ کې دغه وخت یو ماشوم بچی او ډیر زیات قهر او ډیر زیات لوګي تندې وي. ما به د شپې د لوږې نه چې دی خوب نشو کولی، زما بچي هغه به وږي ټوله شپه به یې ژړل. نو یې زمونږ د دې علاقې دا ښځو مشوره وکړله چې ځو مکې مکرمې ته ماشومان به په کرایې باندې راوړو. وی زمونږه د کلي زنانا او زه زما سره مې خاون او یو دارکوټې بچ وی مونږه هم د طایف نه روان شو. وی زما یو خره وه ډېره زیاته کمزورې وه او اوښ هم زمونږه ډېره زیاته کمزورې شوې وه، پی به یې نه کول. بهرحال مونږه به هغې قافله کې را روان شو. وی هغې قافلې والا به زما د وجې نه او زما د هغې کمزورې خرې د وجې نه د هغې کمزورې سورلۍ د وجې نه ځای په ځای دمه کوله. ما ته به یو قسم کارېده چې ستا د لاسه ټوله قافله چې دی هغه ایساره ده. بهرحال مونږه مکې مکرمې ته ورسېدو، کورونو باندې ګرځو، زنانه ماشومان چې دی هغه راغونډي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته چې به څوک رالو نو اول به له د پلار تپوس کوي پلار شته که نه. نو چې د چا به پلار و نو هغې به هغه ماشوم واغسته، ځکه چې هغې به دا خیال و چې پلار شته نو موږ له به د دې کرایي هغه راکړي. نو چې نبي علیه السلام کور ته به راغی تپوس به یې وکړو نو د ده خو به پلار نه و نو هغې به د ده نه واپس. حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها فرمایي ټولو زنانو ته بچي میلاو شو او یې ما ته میلاو نه شو. وی خاوند ته مې وی چې یاره دلته یو ماشوم بچی دی یتیم، ما ته خو ځان ډېر زیات بد ښکاري چې د ټولې قافلې د زنانو سره بچي او زه دغه شانتې تش لاس چې دی هغه زما ای به خیر دی یتیم دی خو زه دغه ماشوم چې دی هغه رالمه دومره به چې خالي لاس خو به نه یم که نه. وی دی خاوند مې راته ووی چې زه ټیک ته لاړه شه، کیدای شي دا ماشوم الله زموږ دپاره د برکت ذریعه چې دی هغه وګرځي. چې کله زه لاړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما راواغستو او غیږ کې مې واچاو، نو وی زما
په دې سينو کې دا پیدا سره وزيږیدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر شو او زما چې کوم وږي بچي چې شپه به راترونه ولا هغه بچي چې دی هغه الله پاک چې دی هغه ما چې وکتل وی خوشاله شم چې ځا برکتی معصوم می غیږ لچې دی هغه راغی ډېر زیات خوشاله شو اویدا لاسکه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډوالي باندې ور زیاتې نه دی کړ وی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې با خیسینی تماوا چاو دبا آغا خوڑا چپ سینه بے نه خوڑا اوی آغا رور چی دی آغا با ما چپی سینی تا اچاو آغا با اقا چی دی آغا خوڑا وی نبی علیہ السلام خلقوالی باندین بچا حقا ندی خوڑا دی بہرحال می مونگ را روان شو وی چکل زب آغی خپل سورلے باندے کینا استوا مونگا یوزے کی پڑاو آشاو وی زما آغا وخا چی باغی کی ساس کے پہلو دومرا پہ یو کرو چی زم مارا شو مغزوا قاون موش سورلی زمونگا دو طول قابلین چی دیغا مخ کے روانا دا وی زنانا رانا تپوس کی قابلی والا رانا تپوس کی چی دا آغا وخا او آغا خردی چی بکم باندی تاسو راغلی بے اماو تبی چی آو دا آغا سورلی دی پکم باندې چې مونږ راغلیو چې ډېره بختوره ستاغې ته خو الله یو برکت چې دی هغه راوست بهرحال د هغې ځای نه وي د نبي علیه السلام هغه برکات چې دی هغه شروع شو چې کله مونږ کور ته راورسېدو زما ماشومانو به وي داسې قحطو داسې چې د سره په ځمکه باندې شین بوټي وی زما ماشومانو چې باغه ګډي چيلې بوتلې ما خام برالو زمو ساروي بچی دي تشي به کړو د نور خلق ساروي هغه به وډیو زمو ساروي به د پایو نډک د خلق په سارو کې به بینو ویغه باغ خپل ماشومانو تکارېدو چې په کوم ځای کې د حلیمي بچي د خپل ساروي سری تاسو هغه ځای ته ځای کنه اغي ته ودا صفته و چې دا د چا برکات دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام برکت چې الله به غټول کو چې دی هغه سکو هغه روخا چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوا کاله چې دی هغه پوره شو بما نبی علیه الصلاۃ والسلام د تینا منعکو خپل والدې لمې واپس بوتو خو ډېره زیاته خفو د نبی علیه السلام په بوتلو باندې زړه کې مې دا خواهش و چې یاره دې ما ته واپس میلاو شي ډېر وخت چې کله مونږه مکې مکرمې ته ورسېدو هلته کې یو وبا نو یې د مور سره بیا خبره وکړه چې په خوښه دي نو مکه مکرمه کې وبا ده بیماري خوره شوې ده نو کو خو حدیث باندې واپس چې دی هغه بو سما امام دی چې ډیر راخدوی بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام واپس چې دی هغه راوست هغه برکات لیدلیو د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر وګوالي کې چې کله به د خور بار اوست مور به وتا کاری دی لوري ترې دارور بار ته بوزي سخته ګرمي ده هغه لور توای موري وتا ته پته ده وچې زما دارور په کومه لار باندې ځي وی به د باندې د پاسه وریځ ولاړې وریځې به وسوري کړ وی زما دارور ډېر برکتی دی وی د غارمه چې دی هغه نه رسي الله به چې دی د وریځ وسوري چې دی هغه کړی بهرحال نبی علیه الصلاۃ والسلام واپس بیا طائف تا او بنو سعد قبیله والا واپس بوست نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سالورو کالو دی دغه دوران کې نبی علیه السلام د دې خپل خويند ورونو سره بهر وتی دی ګډي بيزي سری او ګډي بيزي سره ولدا د تمام انبیاء کرامو سنت عمل زکه دی کې انسان کې عاجزی پیدا کی انکساری پکې چې دی هغه پیدا کی پدې کې په انسان کې صبر پیدا کیږي
استقامت چې دی هغه پکې پیدا کی. نو دارونه په منډه باندې کور ته رالو. دا بیا وروسته نبی علیه السلام د دې شق صدر دا واقعه بیان کړې ده. راله کور ته خپل مور ته پلار ته چغې کړې چې مورې زمونږ هغه ورور خو چې دي کسان رالو سینې له اوسېرله او زمونږ ورور چې دی هغه یې ووجه. زما سره ډېر زیات فکر شو، غم شو را سره. بهر ته چې راووتو لاړو وي نبی علیه السلام یو ځای کې ولاړ دی، رنګ یې زیړ دی. ما ډایرک د سینې پورې راجیب کو کور ته مې راوستو. نبی علیه السلام وروستو دا بیانې چې الله تبارک وتعالی فرشتې راولېږلې. هغې فرشتو سره د جنت سامان وي، د زمزم اوبه وي ورسره. زما سینه یې اوسېرله، زما زړه یې کولاو کو، زما د زړه اپریشن یې وکړو، زما د زړه سره خواته نږدې لګه غوښه وه هغه یې لرې کړله. بیا یې هغې کاسه کې د زمزم اوبه چې راوړې وي په هغې باندې زما زړه چې دی هغه ووینځه. واپس یې زما هغه زړه په هغې خپل ځای باندې کلک کو، زما په سینې لاس راکاږه، زما سینه بیا چې دی هغه الله چې دی هغه روغه کړله. دا بیا وروسته نبی علیه السلام ارشاد فرمایلی دی چې دا جبریل امین او دا هغه ملګري څلورو موقعو کې د نبی علیه السلام شق صدر شوی دی، یعنی د سینې اپریشن دا پکې هغه لومبې سي. دویم د لسو کالو په عمر کې د نبی علیه السلام شق صدر شوی دی. دریم نمبر چې کله نبی علیه السلام ته نبوت ملاوېدو، د نبوت په موقع باندې د نبی علیه السلام شق صدر شوی دی. څلورم نمبر چې کله نبی علیه السلام په شپه د معراج باندې د اسمانونو نه په باره باندې تو هغې موقع باندې د نبی علیه السلام څلورم اپریشن د شق صدر دا چې دی هغه شوی. بهرحال د نبی علیه السلام څلور کاله پوره شو، واپسې مور چې دی هغه راوستو حلیمې سعدیې او حضرت آمینې ته چې دی هغه حواله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د شپږو کالو عمر کې شو، د مور خواهش راوچت شو چې یاره د ده د پلار قبر له لاړ شو مدینې منورې ته. نو بابا یې و او مور نبی علیه السلام او یو سره ام ایمن رضی الله عنها. دا د دې وینځه و دا څلورو کسانو قافله د مدینې منورې په طرف باندې روان شو. مدینې منورې ته دوی ورسېدل. یو میاشت دوی هلته کې اقامت اختیار. د یو میاشتې نه وروستو کله چې دوی واپسې وکړله او د مدینې منورې او د مکې مکرمې په مابین کې ابوا مقام ته راورسېدل. د نبی علیه السلام والده محترمه بیماره شوه او هغې ابوا مقام کې چې دی د هغې وفات چې دی هغه وشو، هغې ځای باندې هغه چې دی هغه ښخ. نبی علیه السلام په رپوټوالي کې د مور او د پلار دواړو نه چې دی هغه محرومه شو. پلار ته نم الله چې دی هغه اغستی دی، مور ته نم الله چې دی هغه واغستله. نبی علیه السلام ډېر په ژړا او ډېر په خفګان د خپل بابا سره او د حضرت ام ایمن رضی الله عنها سره د دریو کسانو په قافله کې چې دی واپس مکې مکرمې ته راغلل. څومره لوی ازمېښت، لوی امتحان د الله چې په رپوټوالي کې به الله امتحانونه چې دی راوستل شروع. اشد البلاء الانبیاء، زیات په سختو امتحانونو ازمېښتونو کې چې دی هغه څوک چې په کومو خلکو راځي؟ الانبیاء. انبیاء باندې سخت امتحانات راځي. ثم الامثل فالامثل، بیا د هغې نه وروسته چې کومه مرتبه ده چای په هغې خلکو د هغې مناسب امتحان راځي. نبی علیه السلام د خپل بابا سره چې دی هغه پاتې شو. بابا به تربیت کو، بابا یې پلارو، بابا یې مور وه. دا هر څه خیال دی چې دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ساتو.
چې کله د 8 کالو عمر ته ورسید نبی علیه الصلاۃ والسلام الله تبارک وتعالى تینا بابا چې دی هغه واپس د 8 کالو په عمر کې ته بابا الله چې دی هغه وفات کو هغه بابا چې د هر څه خیال ساتو هغه چې دی هغه دینه املا او هغه بابا خپل زوی ابو طالب ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام متعلق وصیت کو چې زما د دې بچي وړیر خیال او لحاظ چې دی هغه ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کرته چې دی هغه پاتې شو یو واره مکه مکرمه کې ډیر زیات قحط راغلی او باران نو خلق راغه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مشر ته چې دی هغه دا پیغام ورکو چې سوکړه دا باران نشتا سچل بکیږي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام د ځان د لاس اونیو او بیت الله شریف والا لاړو او نبی علیه السلام د بیت الله شریف خواته کېناو داغه په واسطه د الله نه سوال وکړو وی الله داسې یو باران راوستو ټول مکه مکرمه چې دی هغه وکړه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر کوټوالي کې الله داغه معجزې چې دی هغه د نبوت نه مخکې ښکارا کړي د 200 کالو په عمر کې د مکه مکرمه قافله روانه وا تل شام ته نبی علیه السلام تر د ځان سره ملګری کړو چې کله دی بصرا مقام ته ورسېدل هغه ځکه پړاو واچو د هغه یو راهب او بحیر راهب هغه د خپل کلیسا نه د خپل عبادت خانه نه چرتم نوراو دغه ورځ باندې چې دی قافلې پړاو واچو هغه راوته دی قافلې ټول له ډوډۍ وکړه د نبی علیه السلام متعلق تفسیرونه وکړو او بیا اومي چې دا به د اخیری زمانه پیغمبر دا به رحمت للعالمین نو دا ترې ماته تاسو کو چې تا څنګه پاتہ دا به ماته وی چې تاسو کله په دې پوری غر کې را روان وې ما قتل یو ونه یو ګوټه داسې نو چې هغه دې معصوم ته هغه چې دې هغه سجده دی کړی هر ونه هر ګوټه دغه معصوم ته چې دې په سجده باندې به پرې وته د تبراتي ته دو او دا د پیغمبر چې دې هغه نه او ما قتل سره ورنو او دغه معصوم باندې الله یو وریس چې دی هغه سورې کړي و دې په سوري باندې چې دی هغه را روان یما ته وی چې تاسو چرته زمې چې مونږ کوزو شام ته وی چې دا معصوم د ځان سره بونسه الته يهوديان ډېر زیات دي او دې معصوم ته چې دی هغه تکلیف ورسي دا معصوم ته چې دی zarar ورسي هغه تری فرمایي چې دا هغه زینما د یو څو غلامان سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس چې دی هغه مکه مکرمه ته چې دی هغه راغلی د 12 سال نه د 25 سال پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې خلق لا غړي بيزي سره ولي او دا مناسب چې څو کرایي مزدوري هغه به ولا خلق ورکول چې کله د نبی علیه السلام عمر 25 سال شو مکه مکرمه کې حضرت خدیجه رضی الله عنها دا یو کونډه زنانه و ډیره مالداره الله تبارک وتعالى ورلا ډیر صبر کړیو د نبی علیه السلام د خيارتوب د عقل داغه د دانایې داغه د امانتګری داغه د صداقت پته وته لګېدلې و نبی علیه السلام ته پیشکش ولېګو پیغام وته ولېګو چې زما مال تجارت دی هغه شام ته چې دی هغه وسا طالب ز دومره مزدوری چې دی هغه درکم نبی علیه السلام د 25 کال په عمر کې داغه چې کوم غلام او میسرا نبی علیه السلام د حضرت خدیجه رضی الله عنها ساز سامان دا چې دی هغه شام ته چې دی هغه و ډیر غټه منافع وکړه ډیر غټه وکړه
نبی علیه السلام ته بګي خپل ګټه چې دی هغه ملاو شو نبی علیه السلام کې دی هغه خوبه هغه ولیدلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د نکاح پیغام چې دی هغه ولې نبی علیه السلام د خپل ترونو سره مشوره وکړه بهر حال داغي خبره روغ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 25 سال په عمر کې د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره نکاح چې دی هغه د حضرت خدیجه رضی الله عنها عمر هغه ټیم کې 40 سال دی او د نبی علیه السلام عمر مبارک 25 سال خپل ځواني چې دی هغه د یوې کونډې سره چې دی هغه تیر کړل د یوې کونډې سره کونډه چې دا ډېره هوښیاره دا پوهی او وروسته به ان شاء الله راشي چې کله نبی علیه السلام ته نبوت میلاو شو دې څومره تسلی نبی علیه السلام لور کړی دا څومره د نبی علیه السلام خیال ساتلی دی ان شاء الله غبا وروسته چې دی هغه راشي بهرحال د 25 سال په عمر کې نبی علیه السلام د دې سره واده الله تبارک وتعالى نبی علیه السلام له دوینا سالور لونه چې دی هغه ورکړی وي او دو زامن چې دی هغه د دینو یو زوی چې دی هغه د نبی علیه السلام د یو بل بیبینه چې دی هغه پیدا شو هغه زامن چې دی هغه الله تبارک وتعالى رکوټوالی چې دی هغه وفات او لونه چې دی درې د نبی علیه السلام په ژوندانه باندې چې دی هغه وفات شوی وي او یو لوري حضرت فاطمه رضی الله عنها هغه د نبی علیه السلام د وفات نرستو شپږ میاشتې بعد بیا چې دی هغه څه شوی دا هغه وفات شوی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د 15 کال عمر کې شو دا مینس کې دا خبره زکه پرېدم چې زکه دا یو خبره کوم دا ډېر عجیبه تاریخ دی بیا خبره ډېر وګړي او چې کوم اهم خبرې دي هغه به تاسو مخې ته کوم نبی علیه السلام چې کله د 35 سال عمر ته ورسېدو کافرانو د مکې مکرمه د خلکو زړه کې رااله چې یاره دا بیت الله شریف ډېر زیات زوړ شوی دی چتم خراب شوی دی دیوالونه چې دی هغه هم زاړه شوی دي داسې کو چې دا بیت الله شریف دوباره هغه وخت کې بیت الله شریف تقریبا نه خلاص او طوفان عمر راغلی سیلاب راغلی بیت الله شریف نړول ډیر زیات خراب شو ناغي دا مشوره وکړه چې دا بیت الله شریف په حلالو پیسو باندې راغو د زنا په پیسو د سود په پیسو په حرامو پیسو دا په دې کې چې دی هغه نه او درې موجه پکې دام راخشي و چې ډاکوان براتلو او دوی چې بدن نه بیت الله شریف کې کم ضروری سيزونه یې هغه بدناغي پټول ځکه چت پیونه چت خراب شوی دیوالونه نړیدلی غلابتم خلقو کول بهرحال دوی پیسې راغونډې کړې نو څومره پیسې چې دوی راغونډې کړې هغه د بیت الله شریف د آبادی نه کمې شوې نه دا اوس چې کم حتیم دی دا ګول دیوال چې تاو دا د بیت الله شریف کیسه ده اب دې کې د الله یو رازو زکا د بیت الله شریف دروازه کو بادشاہانو ته کولاویږي غټو خلکو ته کولاویږي مونږ غریبانو ته کول بیت الله شریف دروازه څوک نه کولاوي دا الله پکې دا حکمتو چې دا زیت کولاو پاتې شي او زما د عام بندگان راشي او دې حتیم ته وردن نشي یو دو رکعات نفل بګیو کې نو دا داسې شو چې دی په بیت الله شریف کې دنه دو رکعات نفل شي هغه نو دا د بیت الله شریف ایسوا خدای سره پیسې کم شوي نو مشوره داسې وکړه چې دا براتم کولګو دا به دې کو چې دا آبادی بل راکم کو نو بیت الله شریف هغه حدود پرې خو د ټول چې کم د حتیم سره او دا کوټه چې دی دا یې روغه د بیت الله شریف اوس چې کله حجر اسود دی زید دا دیوال را ورسېدو تمام قبایل ځان ځان لګټي جمع کړي دیو ټول قبيله بکی عیسی اخلي
وسویه قبیله وی چې دا ګټه به دا حجر اسود به زګدمه بلوي دا به زګدمه جنگ شو پدې 15 شپږ ورځې پدې خبرو باندې شروع اختلاف پدې کې یو کس راغی لکه ویره داسې یو خبره راغو زمونږ دا اتفاق دی چې دې خبرو شي وې داسې به وکړو چې سبا کم سړی سحر وخت بیت الله شریف ته راغی دا ګټه به هم هغه اتفاق وګوره الله دا کار د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اغوست چې سحر شو د ټولو نه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی خلکو سوي به هغه د صادق راغی هغه د امین چې دی هغه راغی هغه د پلان کې راغی وی بس دی بدا کار چې دی هغه کی نبی علیہ السلام له الله دې لوی خيارتوب ورکړ خپل صادره راواغست او داسې وغواړه د حجر اسود ګټه پکې کې خدا د تمام قبایل سردارانو ته आवाज کوی راشه ودا صادر ټول اونس ټول هغه صادر د هغه لمنی اونې وی ودا او چت کې چې کله د بیت الله شریف خواته وو د حجر اسود د يهودو زه خواته وو ودل ته کې کا ګټه کې خدا نبی علیہ السلام کانه راوچت کو او په خپل الله سبحانه دی هغه کانه دا حجر اسود چې په کوم ځای پروت دی نبی علیہ السلام په دغه ځای کې ګوره د تمام قبایل یې صفه کې مشوا او نبی علیہ السلام هغه کانه راواغس په خپل ځای باندې کې خو دا عظیم کار الله تبارک وتعالى د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی هغه واغس بهرحال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر 40 سال ته چې دی هغه ورسید د 35 سال نه بعد په دې درمیان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله زړه کې چې دی نبوت ولا ورکاو نو الله پاک په یو عجیب حالت چې دی هغه راوست نو ان شاء الله د 35 سال نه رستو چې دا کومه خبره ده دا به ان شاء الله را روانه جمعه کې الله تبارک وتعالى دې موږ په صحیح معنی کې د نبی علیہ